د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وایي د ملت مشروع غوښتنې باید ومنو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. د طالبانو دفاع وزیر وایي د ملت مشروع غوښتنې باید ومنو. هیڅکله باید تکبر، غرور او عجوب ونه کړو. په هر وخت کې باید د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارسنبال دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د نظام د پایښت د ملت د مشروع غوښتنو له پوره کولو سره وتړه. دا په یوه اونۍ کې څوم طالب مشر دی چې په یوه ډول د خپل مشرتابه تر غوږونو دا ډول غیر مستقیمې نیوکې یا ګیلې رسوي. ښاغلي مجاهد دا څرګندونې کابل کې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو په مناسبت یوې جوړې شوې ناستې ته کړي دي. مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي هیڅکله باید تکبر، غرور او عجوب ونه کړو. په هر وخت کې باید د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایو او هڅه وکړو چې دا ملت په ځان باندې راټول کړو. دغه طالب چارواکي زیاتوي د دوی د حکومت بدیل نشته او که څوک یې بدیل لري یوه بیلګه دې یې وړاندې کړي، خو ټینګار کوي له هرې ممکنې لارې به دغه نظام ساتنه کوي. مولوي محمد یعقوب مجاهد زیاتوي هیڅوک باید له ناخوالو د ډکو پخوانیو حالاتو د بیا راتګ په تمه ونه اوسي. د هغه په وینا ټول باید یو بل وزغمي او دې ته بیا اړتیا پیښه نشي چې افغانان د بلې خپلواکۍ ګټلو ته مټې راونغاړي. په ناسته کې بل طالب چارواکي او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هم هغه لاملونه په ګوته کړل چې د پوینا له امله یې پخواني نظامونه له منځه تللي دي. قدرمنو دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا ښه وخت.